بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دوستانو عزیزانو، اوس داسې انګېرنه ده او داسې ویل کېږي، غږ راپورته کېږي چې پاکستان د خبرو اترو یا د مذاکرو میز ته روان ده او دلته بیا بمبارد کوي. په تازګۍ پرون یې په سپین بولدک باندې هم حمله کړې ده او په خبرو اترو کې وایي چې ټي ټي پي مقابل لوري افغانستان ته وایي تاسې بوځئ خپلې خاورې ته او هلته یې کنټرول کوئ. تر پرونه پورې ویل چې ټي ټي پي په افغانستان کې ده، چې دلته ده نو بیا چېرته راولي، چې دلته ده بیا نو حملې په پاکستان کې څنګه کوي. ما به همیشه دا خبرې کولې چې پاکستان ژمن نه ده، بانې کوي، دا پروژه ده. پروژه د غربي نړۍ ورکړې، سیمه بې ثباته کوي، بې امنیته کوي. د امریکا برنامو ته چې باګرام ته راتګ ته زمینه مساعدوي، څنګ کې داعشیان راولي، مرکزي اسیا ته رهیږي، چین ورته او ایران ته تهدید جوړوي. دوی ټول پرې خبره دي. پاکستان د خپل کورني امنیت چې خپلو غلطو پالیسیو پر بنیاد باندې ظلم و زیاتی کړی دی. ملتونه راجګ سوي دي، ازادي غواړي. ملا له منبر نه وجګ سوی هغه وسیله چې د سیمې د افغانستان په وړاندې استعمالوله جهاد ده او طالب ده او اسلام ده او دین ده، فتوا ده. اوس هغه ملایان په ده جګ سوي دي، وایي پاکستان کې فتنه ده، فساد ده، امریکایان دي په کراچۍ کې، روسان دي هلته دي اوسپنې ویلولو فابریکو کې، چینایان ګرځي، کفار ګرځي او هغه خپله پوځیان هم جنګ افغانستان سره نه کوي، و دا مسلمان ملک ده. بلې خوا ته ازادي خواهي راجګ سوي دي. دې لپاره چې دغه شی هم لږ ارام کړي او فکر و پام دې خوا ته واړوي افغانستان ته. دغه حملې او جنګو کې یو هدف بیا د ده دا ده، ځکه په سیاست کې چې یو پروګرام یا برنامه مخې ته ځي، هغه هم چې مصرف لري، تلفات لري، که څو اړخونه، څو ګټې پکې رانښلوي. انتظار کوي چې دغه پروژه هم پکې ګډه کړي، دا هم ګډه کړي. دا مثلا د باګرام مسله، د امریکا راتګ، بې ثباتي، په طالب فشار راوړل، په طالب باندې خپلې خبرې منل، دوی ډارول، دوی تابع کول، یعنې غرب و پاکستان ټول سیمې ته تهدید جوړول، حریفانو ته تهدید جوړول. دې خوا ته بیا داعش و مختلفې ډلې راوستل، دې خوا ته بیا ټي ټي پي دې خوا ته رالیږل، بلې خوا ته جنګ جوړول، بې ثباتي جوړول. دې کې د پاکستان ګټه او د غرب ګټه دوی ګټې دي. دغه ټول پکې رانیسي. د خپل نور اهداف چې ما وخت ویلې، د خلکو پام دې خوا ته کول، کورني مشکلات حلول، دننه هلته خلک ډارول، دلته بمبارد کول، دا په خپل ذات کې یو اثر ښودل. دا ټول مسایل همدې نور مسایل هم شته شاته دا ټول یو ځای کوي، بیا یو هدف مخې ته بیایي. ما په پخوانۍ ویډیوګانو کې ویلې دا جګړه دوام لري، پاکستان حملې کوي، دوامداره، ژمن نه ده. خپلو وعدو ته، خپلو لاسلیکو ته همیشه نقص کړي، تاریخ ښودلی ده. دوی د خپلو ګټو دپاره هر څه کوي. مرم با خلکو به راته رد و بدې خبرې هم کولې، کمنټونه ما لوستله، اتهامونه هم رامن لګوله، ټاپې هم رامنځته لګولې. او ما دا ملت ویل چې په دې لوبه کې ټول خبر دي. دغه طالب هم خبر ده په دې برنامه باندې. دا چې ورځي مذاکرات یا خو مجبور هم ده که بیا سبا ته وایي د میز له شانه وتښتلې. بل ما بارها ویلې چې تا تدابیر هم امنیتي ولرئ. که چېرې ډز کوي ته ډز پې کوئ، که حمله کوي ورته حمله پې کوئ. دا بیا بانې دي چې ولا د مذاکرو په احترام یې غږ ونه کړه، نو دوی بې غیرته یې چې خلک به ډز رامنځته کوي، هغه یې بیا کوي، ته بیا ارام ناست یې. سیاست کې یو فلسفه ده، سیاسي فلسفه ده. سیاسي کې حکم کېږي چې کله د مذاکرې یا د میز خبرو ته ځې، میدان د جنګ کې به جګړه دومره شدیده کوي چې هلته امتیاز واخلي، حریف به ډارې. پاکستان هغه کار هم کوي، له هرې وسیلې نه که هلته کډوال راوباسي. دا یو بله پروژه یې ده، هم فشار راوړي، هم ځکه دلته خو ژمی ده، واورې دي، اوس بالادینه سیلاوونه دي، زلزلې دي، نور هم دي. بلې خوا ته بیا همدغه کډوال مجبوروي چې بیا $100 ورکړي، داعشان ته جوړ کړي، ځکه دا خو مجبور دي، کار نشته، روزګار نشته. دې که نو مختلف نور اهداف، مقاصد ډېر زیات دي. بلې خوا ته یو بل هدف هم بیا لري امریکا، ځکه طالبان او ټي ټي پي او پاکستان او قطر او ترکیه دا خو ټول د امریکا غلامان دي. دلته بیا یو خبره به کار بل هم کوي چې ملت د افغانستان هم په یو ډول غواړي چې طالبانو دغه کشمکش د پاکستان سره خبرو اترو کې متحدین پیدا کړي، ځکه دغه طالب باندې کله کله بیا
خلک راجګي باید راجګ هم سي که نه ځکه د مکتبونه یې بند کړي قانون نشته یا که تعزي ده کار نشته اشتغال نشته ظلم و زیاتین په بعضې خلکو شته خلک په تنګ دي تېښتې دي د دې لپاره چې یو څه متحدین هم پیدا ځکه امریکا مصروفه ده په نورو مسایل د جغرافیه خو دوی په نیمه نه ساتي دوی خو راغلي دي نو بنام دا خبرې دا هدفونه د مختلف یعنې دغه لوبه ده خلاصه پروژې دي له غربه راځي موږ باید تدابیر ولرو یو امنیتي تدابیر به دي چې که ډز کړي ډز پرې وشي هوښیار به اوسو چې بېرته نیابتي جګړې رانهوړو بل اساسي خبره د ما د ویدو هدف هم همدا و که ملا هیبت الله اخوند واقعا ځان ته امیر المؤمنین وایي واقعا ځان ته مسلمان وایي امیر المؤمنین د ټولو مؤمنانو امیر د پاکستان په وړاندې باید د جهاد فتوا ورکړي سم د افغانانو د کوزې خوا پښتانه چې عام افغانان د بلوچان دا راپور دی هلته تیاره فتوا ورکړل شوي دي ټي ټي پي او ملایان ټول راجګ دي حتی سیندیان او کشمیران راجګ دي د پنجاب د حکومت په وړاندې کفر هلته ده فتنه هلته ده فساد هلته ده حسن بازار او هیرامنډۍ او د هلک هلک نکاح او د نجلۍ نجلۍ نکاح انګریزي قانون هلته موجود ده په دې باندې سترګې نسي پټوی انګریزي تاریخ هلته چلیږي امریکایان په کراچۍ او په لاهور کې دي که ادرس غواړي چې موږ یې ورکړو چې دومره ټیټ فکر لري او معلومات نه وي بیا موږ یې ورکوو روسان هلته دي چین هلته څنګه هلته روس او امریکا ګرځي کومک ته دلته چې راسي بیا جهاد فتوای دي مارد سا ماده د ټول زینتان دې کې حداقل صحیح ده چې موږ به دا ووایو چې بیا پاکستان خو امریکا او غرب دغه ایالت ته ساتي خو دغه سیاستو کې به تغییر راسي او فشار به وارد سي وبګورو چې څه کېږي حملې به خو پرې وسي او رژیم به خو بدل سي موږ به لږ ارام سو نو که چیرې دی واقعا شریعت تطبیق کوي شریعت عملي کوي هلته خو چې انما المؤمنون اخوة فاسقوا بین اخویکم نو بنان د که رښتیا امیرالمؤمنین ده که رښتیا مسلمان ده که رښتیا افغانستان کې د جهاد کاوه نو اوس یې هلته هم جهاد اعلان کړي سمه فتوا ځکه هغوی فتوا یې ورکولې اوس موږ ورکو یو وخت د جهاد په نوم یې خلک رالېږله چپه چپیا وه له دې خوا چې اوس کوم ټي ټي پي ورځي بیا ویله تروریست ده خو دا هم جهاد ته ځي دغه 50 کاله تا څه وکړله ټول خلک یې مړه و تباه برباد کړه دغه د جهاد او د فتوا په نوم باندې څنګه تانه جهاد افغانستان کې ده باید هلته هم عین ورته فتوا باید ورکړل سي او ملایان باید هلته حاکمان سي ټي ټي پي ویلي دي ټي ټي پي واضح ویلي چې موږ د اسلامي نظام قایموو بس دغه وخت ده دغه زمان ده او که چیرې بیا وایي چې نه غلامي ده او دا چل و سیاست و امریکا ده او یو خبر ده امر ده بیا دا سختګي جنګونه سختګي جګړې دا مقدمه بیا ټول پېږي چې پاکستان طالب ټول یو دي که ته رښتیا یې ثابتوي بیا دغه یې ثابته کړه جهاد اعلان کړه او فتوا ورکړه او ټول افغانان لارو بټو دلته د سیمې هېوادونه هم درسره درېږي ومن الله التوفیق ستاسو ورور عزیز مارج